سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت. یو يهودي د مسلمانانو له یو کلي څخه تېرېده. دا اراده یې وکړه چې باید د دې کلي مسلمانانو ته د اسلام په هکله شکونه او شبهات ور پیدا کړم. مخکې له دې چې کلي ته ورسیږي یو شپون یې پیدا کړ چې پسونه یې څرول. یهودي له ځان سره وویل لومړی له دا ناپوه شپون څخه راپیل کړه او د اسلام په دین کې یې شکمن کړه. یهودي شپون ته ځان یو لاروی مسلمان وښود. تر کښېناستلو وروسته یې ورته وویل ایا تا زموږ مسلمانان نه دي لیدلي چې د قرآن کریم 30 سپارې په څومره تکلیف او زحمت سره یادوي؟ په داسې حال کې چې په قرآن کریم کې ډېر داسې آیاتونه شته چې یو له بل سره ورته دي یعنې تکراري دي. ولې تکراري آیاتونه نه ځینې لرې کوي؟ ځکه په دې کې خو کومه ګټه هم نشته، صرف د کلام یا آیات تکرار دی. وروسته یهودي خپله خبره برابره کړه او د مکر یعنې چل په خندا سره یې وخندل او زیاته یې کړه. له دې وروسته چې د قرآن کریم یو شمېر برخې حذف کړل شي موږ ته به د قرآن کریم حفظ او ګردان اسانه شي. د ټولو خبرو په جریان کې چوپان غلی ناست او د یهودي خبرو ته یې غوږ نیولی و. کله چې د یهودي خبرې خلاصه شوې شپون وویل ستا خبرې ښې او قناعت ورکوونکې وې، خو زما سره یوه پوښتنه ده، آیا ستا په وجود کې داسې ورته شیان نسته چې هیڅ ګټه هم پکې نسته؟ مثلا 2 لاسونه، 2 پښې، 2 غوږونه او 2 سترګې. نو ته ولې دا اضافه یا ورته شیان له خپل وجود څخه نه حذفوې؟ د دې لپاره چې وزن دې لږ شي، هغه خوراک چې ته یې خورې د دې پر ځای چې ستا د بدن مشابه غړو ته ورسیږي د بدن نورو برخو ته به ورسیږي او وجود ته به دې ګټه وکړي. کله چې ته د خپل وجود دغه مشابه توکي له منځه یوسې نو په راحت به شې، سره د دې چې ستا په وجود کې د دې شیان تکرار کومه ګټه هم نه لري. کله چې یهودي د شپون خبرې واورېدې د یهودي د مخ رنګ تک تور واوښت، ولاړ سو او خپل د سفر سامان یې واخیست. پر کومه لار چې راغلی و بیرته هغې لارې ته وګرځېد. د افسوس او ناهیلۍ اسویلي یې وایستل او له ځان سره یې وویل د یو شپون چې پسونه یې څرول ځواب او فکر زه چوپ کړم، پس د دوی د علماو ځواب به څه ډول وي؟ ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله يا رب تعلم ما قلبي وخفقته